السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ویډیو کې بیا هم ښه راغلاست وایم. دا چې اختر را روان دی او تاسې به هم په سوچ کې وئ چې څه شی جوړ کړئ. نو راځئ چې د اختر په مناسبت تاسو سره د تندوري کلچو ریسیپي شریک کړم. دا کلچې چې له رنګه څومره ښکلې ښکاري، خوند یې د هغې لا ډېر خوندور دی. نو د دې ریسیپي دپاره به اول یوه غټه کاسه کې 3 دانې هګۍ، یوه پیاله غوړي او یوه نیمه پیاله بوره واچوئ. زما ډېر خواږه نه خوښیږي ځکه یوه نیمه پیاله اچوم. که چیرې تاسې بوره یې لږ ډېر اچول غواړئ نو کولی شئ 2 پیالې واچوئ. دا به بیا یو برقي مکسر او یا هم لاسي مکسر سره ښه مکس کړئ. ورپسې به یوه پیاله مستې هم پکې واچوئ او دوباره یې سره مکس کړئ. بیا به یو پاکټ چې 15 ګرامه کیږي او یا هم 2 نیمې غټې قاشوغې په اندازه وچه خمیره، 2 وړې قاشوغې په اندازه بیکینګ پوډر، یوه وړه قاشوغه هیل، نیمه وړه قاشوغه سوډا او په آخر کې به لږه مالګه هم پکې واچوئ او دوباره به یې سره مکس کړئ. مالګه به د وړې قاشوغې 4مه برخه پکې واچوئ. ورپسې به 6 پیالې اوړه هم پکې واچوئ. اوړه به یو ځای پکې نه اچوئ، په یو وخت کې به 1 یا 2 پیالې پکې واچوئ. کله چې اوړه لږ لږ پکې ور اضافه کوئ نو اول به ښه دا وي چې یو غټ قاشوغه او یا هم سپیچولا سره ګډ کړئ. داسې به اوړه د مخلوط سره ښه ګډ شي او بیا غږل یې اسانه شي. بیا به پکې نیمه پیاله شیدې هم واچوئ او د لاس په مرسته به یې ښه وغږئ. دوستانو دا چې د دې کلچو اوړه نرمې دي او لاس پورې نښلي نو ښه به دا وي چې دستکشې واغوندئ او یا هم لاسونه غوړ کړئ. اوړه مو چې ښه وغږل بیا به یو پلاستیک ترې راتاو کړئ، یو ټوټه به هم په سر یې واچوئ او یو ګرم ځای کې به یې تقریبا 2 ساعتو دپاره پرېږدئ چې ورسیږي. 2 ساعته بعد به اوړه راواخلئ او دې نه به د خپلې خوښې په اندازه زغالې یا پیړۍ جوړې کړئ. دا کلچې بعضې خلک غټ جوړوي نو بیا د دې دپاره پیړۍ هم غټې جوړوي. بعضې وړې جوړوي نو بیا وړوکې بال او یا هم د پراټې په اندازه جوړوي. ما دلته تقریبا هر یو پیړۍ 80 ګرامه جوړې کړي دي. پیړۍ مو چې جوړې کړلې بیا به دوباره یو ټوټه پرې واچوئ او لس دقیقو دپاره استراحت ورکړئ. تر هغې به د 2 هګیو زیړ له سپینو جدا کړئ. د دې دپاره چې کلچې جلاداره راشي نو فقط د هګیو زیړ مو پکار وي. دا به بیا لږ شیدو سره مکس کړئ او بیا به یو څنګ ته کیږدئ. بیا به یوه دانه د کلچو پیړۍ راواخلئ او لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ همداسې ډیزاین او یا هم جوړ کړئ. کلچې مو چې ټولې جوړې کړلې بیا به یو څو دقیقو دپاره یې همداسې پرېږدئ او داش به هم 10 دقیقې مخکې د دې چې کلچې پکې پخېږي تیار ګرم کړئ. داش باید ښه ګرم وي کني بیا کلچې مو کلکې راځي. ورپسې به کلچې د داش په پتنوس کې قطار کېږدئ. په سر به یې د هګیو زیړ ووهئ چې کلچې مو ښې جلادارې راشي. بیا به یې په سر لږ خشخاش او سیادانه واچوئ. تاسې کولی شئ خشخاش پر ځای سنځلې هم واچوئ. بیا به دا کلچې په تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې 15 نه تر 20 دقیقو پورې او یا هم تر هغې پخه کړئ چې دواړو خواو نه سرې شي. بیا به مو دا خوندورې کلچې تیارې شي. کولی شئ نوشیجانې کړئ. دوستانو که غواړئ په اختر کې له خوندورو کلچو خوند واخلئ نو دا ریسیپي حتما امتحان کړئ. باور لرم چې دا کلچې ستاسې به ډېر خوښې شي.